اسلامي امارت وای پر دفاع وزیر د مرګونی برید اوازه بیا اساسه ده. په سلامونو مهرکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال د ملي دفاع وزارت پر چارسنبالي مولوي محمد یعقوب مجاهد مرګونی برید شوی دی. د اسلامي امارت د ویان مرستیال انعام الله سمنګاني د افغان غږ اژانس ته یاد راپورونه بې بنسټه او نارښتینې اوازې یادې کړي دي. ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال د دفاع وزارت پر چارسنبالي د مرګونې ناتایید شوي راپورونه نن سهار له هغې وروسته خپاره شول چې یو خپره شوي ویډیو د برید پر مهال د هغه ساتونکي ښیي چې په بیړه ترې راتاویږي او له سیمې یې وباسي. ځینې راپورونه وایي چې پیښه نن شنبې د غبرګولي په 9 او نورې پرون جمعه د غبرګولي 4 شوې ده. له دې مخکې ملي دفاع وزارت څرګنده کړې وه چې د دې وزارت چارسنبالي پرون جمعه د غبرګولي په 4 په ننګرهار ولایت کې د خالد بن ولید 201 قلو اردو له مسؤلینو سره د امنیتي وضعیت د ارزونې او د ډیورن فرض کرښې د ستونزو د حل لپاره وکتل او لازمې لارښوونې ورسره شریکې کړې. د ملي دفاع وزارت دا هم ویلي چې په دې کتنه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه پر دفاع ټینګار کړی او له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې له خلکو سره همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت د څرګندونو له مخې مجاهد په خپل سفر کې د ننګرهار د اچین غني خیلو نازیانو مومندرې لالپورې او ګوشتې ولسوالۍ له نظامي مسؤلینو سره وکتل او د ډیورن کرښې له غاړې هم لیدنه وکړه. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.